درنو دوستانو تازه خبردار دی چې نن تازه د هندوستان لخوا پر پاکستان د لومړي ځل لپاره 15 لوی بالستیکي توغندي توغول شوې دی. ویل کېږي چې دا توغندي د نورخان په نوم په جی ایچ کیو ایر بیس باندې یا په هوایي مرکز باندې د پاکستان چې کوم هوایي ځواکونه دي د هغوی په مرکز باندې دغه برید شوی دی. پاکستاني رسنیو کې په دې اړه ډېر شور جوړ دی، خو یوه جالبه موضوع بله دا ده چې په رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې د پاکستان پوځ د دوی پر نظامي هوایي اډو د هند تر بریدونو وروسته ادعا کړې چې هند پر افغانستان هم میزایل او ډرون بریدونه کړي دي. خو دا مهال د افغانستان ټولې برخې آرامه دي او ډیرو هیوادوالو هم پیغامونه را لېږلي دي چې هیڅ کوم برید نه دی شوی او په افغانستان کې خیر و خیریت دی. باید یادونه وشي چې نن هندوستان خپل ډیر زور وازمایي په پاکستان باندې، یعنی 15 بالستیکي توغندي وتوغول پرې چې ما مخکې هم یادونه وکړه د نورخان په نوم هوایي تمځای یا د هوایي ځواکونو چې کومه اډه ده چې ایربیز ورته وایي جی ایچ کیو چې کوم دی په هغه باندې برید کړی دی. इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है. भारत अपने पागलपन और जाहिरियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है.